د گاونډیانو هم په لږه گزاره نه کیږي د گاونډیانو هم په لږه گزاره نه کیږي تقسیمایي مو ترمنځ نور یې واره نه کیږي په مطبوعاتو کې یو بل د خطر زنګ غږیږي په سرنوشت مو بله لوبه د شطرنج غږیږي دا د هرات د ایران کېدلو په درشل کې پروت دی افغانستان نور د مغولو په درشل کې پروت دی روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي روسان هم په موږ د کړي جنګ تاوان غواړي بیا نفت او غاز ډیزل پټرول د شبرغان غواړي پاکستان هم زموږ په حریم باندې راوختلو پاکستان هم زموږ په حریم باندې راوختلو په سپین سترګۍ د ګوي سیم باندې راوختلو او په دې میراث وطن کې سر او نه خنجر پاتې دی نه قلمرو لري او نه پکې څوک نر پاتې دی دا وزیرستان صداسې نه چې نن پرون وران شو کور ته سواتي وزیر مسعود ته وړ پښتون وران شو خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شوله خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شوله خیر دی که ګور اوس دیوالونه یې پاخه شوله خو دا ازغنتار نه منو خو دا ازغنتار نه منو دا موږ سره کبر دی هغه د تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی چا ویل چې نه منو موږ صلحوال نه منو موږ خو د لوی افغانستان تر څنګ دیوال نه منو موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو